بله قدرمنو دوستانو په دغه ویډیو کې به موږ تاسو ته د ترکیې هیواد د 2023 کال لپاره چې کوم 15,000 سکالرشیپونه اعلان کړي دي معلومات درکړو. نو دا کوم 15,000 سکالرشیپونه چې په 2023 کال کې ترکیې هیواد د نړۍ ټولو هیوادونو ته تقریبا دی لیکلي دي 140 هیوادو ته دغه سکالرشیپونه وړاندې کړي دي چې د دغه هیوادو څخه د نړۍ د 140 هیوادو څخه زده کوونکي مني په لیسانس برخه، ماسټري، همدارنګه دکتورا کې. خوشبختانه چې په دغه هیوادو کې افغانستان هم شامل دی، یعنې افغانستان هغه زده کوونکي هم دی مني چې غواړي په ترکیې کې خپلې زده کړې وکړي. دغه کوم سکالرشیپونه چې دا د جنوري د 10مې څخه د ثبت نام شروع کیږي، بیا تر فبروري تر 10مې الا تر 20مې پورې به د ثبت نام په آنلاین ډول وي. ډېر اسانه طریقه ده دوستانو. په لومړي سر کې نو غواړم چې د دغه سکالرشیپونو کوم امتیازات چې دا تاسو ته ووایم. بلې قدرمنو دوستانو، دغه سکالرشیپونه چې دا د نړۍ تر ټولو غوره سکالرشیپونه دي چې هغه کوم څه چې تاسو ورته ضرورت وي هغه دې تاسو ته وړاندې کوي. د مثال په ډول زه ځینې به تاسو ته وړاندې کړم چې هغه څخه دوستانو هغه لومړی سر کې وړیا زده کړه ده، یعنې هغه کومه زده کړه کوم چې تاسو ته کوم نالج یا کوم پوهه چې دی تاسو ته درکوي هغه ټوله په وړیا ډول دی، هیڅ فیصه تاسو څخه نه غواړي، مکمله تاسو ته په وړیا ډول وړاندې کوي. په دویم قدم کې هغه وړیا لیلیه ده، یعنې کله چې تاسو دغه سکالرشیپ ورته کامیاب سي هغه د اوسېدو ځای چې تاسو کوم شپه ورځ پکې تېروئ پکې اوسېږي هغه لیلیه هغه ځای تاسو ته بالکل فری دی. په دریم قدم کې هره میاشت تاسو دی خپل معاش ټاکلی دی، خپل اندازه پیسې دی تاسو ته درکوي. هغه بیا وروسته معلومه سي چې کله تاسو ورته کامیاب سي هلته ورسئ هغه میاشتانه په حساب چې کوم معاش دی تاسو ته ټاکلی دی هغه ټوله مکمله تاسو ته درکوي. په څلورم قدم کې د روغتیا بیمه ده، یعنې دوی تاسو ته خپله روغتیا بیمه کوي چې بیا کله تاسو ته مریضي کوم مشکل یا کومه ناروغي تاسو ته پیدا سي هغه بیمه به دوی تاسو ته مکمل هغه مصارف د روغتیا ده چې کوم تاسو باندې راځي هغه دوی تاسو ته وړاندې کوي. همدارنګه په پنځم قدم کې د الوتکې د دواړو لورو ټکټونه دي، یعنې که چیرې تاسو د دې خوا ځئ هم دوی تاسو خپل مصارف هغه ټکټ په غاړه اخلي، او که څنګه د هاخوا راځئ هم هغه مصارف او هغه ټکټونه دوی په خپله غاړه اخلي، یعنې هغه مصارف یې دوی ورکوي. په شپږم قدم کې د یوه کال لپاره د ترکي ژبه وړیا ډول درته زده کوي. په لومړي سر کې چې کله تاسو دغه سکالرشیپو ته ثبت نام وکړئ او ورته کامیاب سي هغه لومړی کال چې تاسو هلته ورسئ په لومړي کال کې دی تاسو ته ترکي ژبه په وړیا ډول در زده کوي. کله چې تاسو دغه ژبه زده کړئ په دویم کال یې تاسو ته خپل هغه چې کوم درسونه دي که چیرې د لیسانس اړوند هغه درته وړاندې کوي. نو دغه شپږ امتیازات چې ټوله په وړیا ډول دی تاسو ته وړاندې کوي. همدارنګه دوستانو دغه کوم دغه چې سکالرشیپونه دا ځینې شرایط هم لري چې د شرایطو اړوند ویډیو به زه تاسو ته وروسته در سره شیر کړم، خو دغه ویډیو چې دا تاسو لپاره ټول هغه د امتیازاتو اړوند چې دی کوم امتیازات او کوم خدمات تاسو لپاره وړاندې کوي. نو هغه شرایط د لیسانس لپاره خپل شرایط دي، د ماسټري لپاره خپل شرایط دي، هغه د شرایطو اړوند ویډیو به تاسو سره وروسته شیر کړم انشاءالله نن نه سبا د خیره بیا ستاسو سره هغه ویډیو هم شیر کړم. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه سوې وي. د نورو ویډیوګانو لپاره هم چینل د سره سبسکرایب کړئ تر څو مکمله معلومات تاسو سره شیر کړم. همدارنګه د ثبت نام طریقه چې خپله څنګه تاسو آنلاین دې لپاره ثبت نام کوئ رجسټریشن کوئ هغه مکمله طریقه هم درته ښیم. د دې نه وروسته د کله چې مې شرایط درته وړاندې کړه د هغه نه پس تاسو ته هغه د ثبت نام پروسه مکمله وړاندې کړمه. نو چینل سره سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هره ویډیو پر وخت ورسیږي. پر الله مو سپارم، خدای مو مل.